السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو کې چیرې زده کړې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د JS1 فایل جوړول او له لیست سره وصلول طریقه ښیم چې څنګه کولی شو JS1 فایل جوړ کړو. نو دغه اپلیکیشن چې ده JS1 دا فری، دا ډېر مهم ده. نو لومړی به تاسو راسئ دلته په دغه نیو فایل باندې به کلیک کړئ. د باندې چې کله کلیک کړ اوس به تاسو راسئ ارې باندې به کلیک کوئ، یعنې دغه اوله باندې دغه باندې به کلیک کوئ. اوس به تاسو بیا په دغه جمع یا نامه باندې کلیک کوئ. دلته به تاسو ابجکټ دغه ځای کې کلیک کوئ. کله چې په ابجکټ باندې کلیک کوئ به تاسو راسئ دغه ځای کې په دغه اخري یا دریم باندې به کلیک وکړئ. نو د باندې به کلیک وکړئ. تاسو دلته به ولیکئ ټایټل. مثلا تاسو یو لیست جوړوئ، یو سرلیک ورکوئ، بیا اوږد متن. مثلا زه دلته لیکمه لومړی برخه. نو دا به چې کله ولیکو اوس بیا دلته تاسو ته یو هغه بله اضافه کوم. نو دلته ورته لیکم مثلا ټکسټ. دلته د تی اوږد متن مثلا دلته دغه ورکومه. اوس تاسو غواړئ نورې برخې هم پکې جوړې کړئ. دا یوه برخه شوه، مثلا لومړۍ برخه. اوس تاسو غواړئ دا به اوس تاسو بیا کافي کړئ. همداسې څو برخې چې ورکوئ تاسو یې ورکولی شئ. مثلا هر څومره برخې چې غواړئ بس د هر یوه غواړئ دلته اوس دویمه برخه ورکړئ، دا بدله کړئ دویمه برخه، درېیمه، حتی تر لایه تناهي پورې چې هر څومره مو زړه وي دلته جوړولی شئ. مثلا زه یو اتیا نوي برخه ورکومه. دوه نوي برخې مو ورکړې. اوس یې ثبتوئ. نو تاسو به دلته راسئ، دغه ځای کې به یو نوم ورته ولیکئ، مثلا JS1 نیو. اوس به یې ثبت کړئ. چې کله مو ثبت کړ به تاسو راسئ سکیچ ویر ته. نو زه به یو پروجیکټ درته جوړ کړم. لیست ویو، د هغه نه به تاسو ځل یو کسټم ویو ورته جوړ کړئ. کسټم. او زه غواړم یو صفحه هم ورته جوړه کړم چې دا اوږد متن دا په بله صفحه کې وښیي. پیج صفحه ورته ولیکم دلته پیج. کله مو چې اضافه کړه اوس به تاسو راسئ دلته لومړی مې چې کسټم ویو ورته ډیزاین کړو، د نه بعد به بیا 50 ټکسټ ویو او د دغه دا به په مابین کې سینټر سایز به د ټکسټ ده، د ټکسټ سایز 18 وکړو. اوس به د دې نه بعد تاسو راسئ دغه د ماین اکټیویټي برخې ته، دغه ځای کې ایونټ برخې ته، او دلته به لومړی دغې ته راسئ کسټم ویو به انتخاب کړئ. بیا به راسئ ایونټ برخې ته. نو ایونټ برخې ته راغلئ، تاسو به لومړی راسئ ویوز برخې ته. نور طریقه یې ټوله هماغه ده لکه کوم چې مخکې کېده. دلته به ټکسټ ویو انتخابوئ، دلته به لیست څخه دغه دوهم بلاک راخلئ، دلته به پوزیشن ږدئ. دغه ځای کې چې کومه آیډي ورکړې ده، مثلا مونږ ورکړې وه ټایټل، نو هغه به ورکړو. د هغه نه بعد دلته لیست ماپ جوړ شوی نه ده، دا به جوړ کړو ماپ. دا به چې کله جوړ کړو دلته به یې اوس وټاکو د
د هغه نه بعد به تاسو دلته یو د هغه عمل هغه مو ورکوي، مثلا ان کلیکډ لاینر یو. اوس به دلته کمپوننټ برخې ته راسئ، یو کمپوننټ به جوړ کړئ د آی په نوم باندې، هر نوم چې ورکوئ ورکولی شئ. سیټ سکرین او دغه سټارټ اکټیویټي دا درې بلاکونه دي، دا به راواخلئ. لومړی به د سیټ سکرین والا کېږدئ، دا به د پیج اکټیویټي انتخاب کړئ. دا به دوهم دی فټ اکسټرا کې، دلته به ورته ولیکئ مثلا پیج ټیکسټ آل ټیکسټ، هلته به تاسو دلته به کاپي کړئ دا او دغه ځای کې به دا ولیکئ، مثلا دلته به زه ولیکم ټیکسټ. دا مو چې ولیکئ اوس به تاسو اخري دا سټارټ اکټیویټي دلته به یا انټرنیټ انتخاب کړئ. دا مو چې دلته مثلا هلته مو ټایټل د سر لیک او دلته ټیکسټ یعنې دغه ځای کې مونږ تاسو ته اوس در وښیو په جي اس 1 کې. دا وینئ د دغه پورته د آی ډي سي ده، دا آی ډي دا ټیکسټ ده او دا د وړکۍ ده ټایټل چې ده لومړۍ برخه دا وړکۍ متن آی ډي ده، دا مو ثبت کړی ده. اوس به راسو امټي منیجر ته. امټي منیجر جی اس 1 فایل فولډر به پیدا کړئ او فایلز کې دغه ځای کې جی اس 1 نیو په نوم ثبت کړئ. دغه متن به ټول سلیکټ کړئ، سلیکټ آل کاپي. دا مو چې کله کاپي کړ اوس به راسئ سکیچ ویر ته. سکیچ ویر ته چې راغلئ ایونټ برخې ته به راسئ، آن کړئ اپریټر برخه له اخره خوا دوهم بلاک، مثلا جی اس 1 ټو لیست ماپ. دلته به لومړی لیست ماپ انتخاب کړئ ام پی او دغه ځای کې به همدغه کوم متن مو چې کاپي کړی و هغه به پیسټ کړئ. د هغه نه بعد به تاسو راسئ د همغه د لیست دا کوم بلاکونه چې دي سیټ لیست کسټم ویو ډیټا دلته به دا کېږدئ او اوس به د هغه نه بعد راسئ ریفریش ډیټا ته، دا به هم کېدی لیست ویو به انتخاب کړئ. اوس به راسئ دوهمې صفحې ته، مثلا په دویمه صفحه کې څه کول پکار دي، هغه کې به دلته راسئ لاینر، د هغه نه بعد به د دې ولاړوالی میچ فرانټ او بیا سکرول د ده هم میچ فرانټ کا دا بغل، د هغه نه بعد لاینر وي او د ده دا بغل بیا میچ فرانټ. دا مو چې کله میچ فرانټ کړ اوس د دغه دا فیډینګ چې ده دا صفر کړئ. د سکرول فیډینګ مو چې صفر کړ اوس به دلته ټیکسټ راواخلئ. نو اوس به راسئ دغه لاینر دغه ګراویټي چې ده دا به ټاپ او رایټ کړئ، مثلا پورته او ښي طرف ته او د ده سایز به چې ده 14 نه 18 پورې کړئ. اوس به راسئ ایونټ برخې ته. ایونټ برخه کې به لومړی تاسو شاته وځئ، یو ځل رابسئ دغه ځای کې یو بل کار هم پاتې چې هغه ده ایونټ برخه کې ان بین کسټم ویو، دلته به دغه بلاک راکښته کړئ، دغه ځای کې به یو بل هم ولیکئ په نوم د ټایټل باندې ټي 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 ټیکسټ وي، دا به هم کافي کړئ ټیکسټ وي کافي. د هغه نه بعد آل ټیکسټ دا هم کافي کړئ او اوس به دغه بیرته پورته کېږدئ، شاته به وځئ. اوس به راسئ د دوهمې صفحې ته او اوس به راسئ دلته ان کریټ ته ټیکسټ ویو سیټ ټیکسټ دا نو یو به دا بلاک کېدی، دلته کوم یو ټیکسټ ویو چې ده دلته به دغه ځای کې به همغه د آل ټیکسټ په نوم چې هغه مو ثبت کړی هغه به کېدی.
اوس به راسئ کمپوننټ برخې ته او دغه ځای کې اکټیویټي سیټ ټایټل دلته به هماغه دویم آی ډي چې ده مخکې کاپي کړې وه هغه به دغه ځای څخه راواخلئ ټیکسټ وي. نو اپلیکیشن جوړ شو مکمل رن وکړو. دا هم هغه برخې شوې چې هر څو برخې مو ورکړې وه دا یې هم سرلیک شو پورته سر کې او دا یې لاندې هغه شو کوم متن دوهم متن شو. نو په یو وار سره کولی شئ ښه پرېمانه څومره مو زړه وي برخې ورکړئ ښه په اسانه طریقه سره. نو له ملګرو سره مو دا هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړي او ویډیو شیر کړي ورسره. الله په امان.